مولانا سراج الحق وایي د طالب چارواکو لوڼې په پاکستان کې زده کړې کوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وایي د طالبانو د اوسنیو چارواکو لوڼ او زامن په پاکستان کې د ډاکټرۍ او پروفیسرۍ تر کچې پورې په زده کړو بوختې دي. هغه په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. مولانا سراج الحق له مشال راډیو سره په خبرو کې وایي زما طالبانو ته دا نصیحت دی چې لکه خپلې لوڼ او زامن یې چې په پاکستان کې په زده کړو بوخت دي داسې د نورو افغانانو لوڼ او زامن هم زده کړو ته پرېږدي. مولانا په دې ټینګار وکړ چې نجلۍ هم د هلک په شان وړتیا لري او کولی شي په هره برخه کې ځان ورسوي. نجلۍ ډاکټره، انجینره، ټکنالوژیسته او داسې نورو برخو کې تعلیم کولی شي. نو طالبان باید نجونې له دغه لوی نعمته محرومې نه کړي. شنونکي باید د نجونو د زده کړو په اړه د مولانا سراج الحق لومړنۍ خبرې دي چې نرمي پکې ډېره لیدل کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد له افغانستان انټرنیشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې واک ته د اسلامي امارت ته رسېدو وروسته هم د دغې ډلې د ډېرو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم څرګنده نه ده چې د طالب مشرانو کورنۍ ولې په پاکستان کې اوسېږي. مولانا سراج الحق وایي په پاکستان کې تعلیم اسلامي نه دی ځکه چې نجونې او هلکان په ټولګیو کې یو ځای زده کړې کوي او نصاب یې هم بشپړ اسلامي نه دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو را سره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې